دا الله هر یو کارنامه چې تاسو وګورئ نو هغې ته عقل حیران وي او عقل پکې کار نه کوي. که تاسو خیال وکئ د دې داسې مثال دی لکه یو سړی په اودس کې وي او هغه نه هوا خارجه شي نو دی به اوس څه کوي؟ څه به کوي؟ چاراندام به کوي. اوس هوا د کوم ځای نه تلې ده او وینځې به کوم ځای؟ دلته عقل کار کوي؟ هوا د اودس ماتي د ځای نه تلې ده او وینځې به مخ او لاس او خپې نو بیا به اودس کې کېږي. عقل خدا وایي چې بی کوم ځای نه هوا تلې ده دغه ځای خراب شوی او ګنده شوی دی دا ځای وینځل پکار دي نو بس سړی به اودس کې شي. اوس دې ته تاسو عقل متوجه کوي چې هوا کوم ځای نه تلې ده او وینځې به کوم ځای هله به اودس کې کېږي. دې ځای کې اوس انساني عقل کار نه کوي. دغسې د الله پاک هر نظام چې دی او هر یو کار چې دی د عقل نه بالاتر دی. ما نه یو ورځ په لاهور کې دا پوښتنه یو سړي وکړه چې هوا کوم ځای نه تلې ده او وینځې به کوم ځای؟ نو ما ته وی چې دا زما عقل نه مني، په کار دا دی چې د استنجا ځای سړی ووینځي هله به اودس کې کېږي. ما ورته وی چې خبره دا ده، عقلی دلیل مې ورته ووی. ما وی چې د هوا وتو ته د اجازت چا ورکړی؟ دې لاسونو او دې خپو او دې مخ او دې زړه دغه ځای ته اجازت ورکو دې هوا ته چې ته وځه. نو د دې وجې نه سزا چې ده هم دې لاس او خپو ته پکار ده. که دې لږ ځان ټینګ کړی وی نو هوا به نه ووتې که نه. اوس که ته ځان ټینګ کړې خو هوا به نه وځي که نه، او چې ځان سس پرېږدې نو هوا به وځي. نو مالدادي ته سزا ځکه میلاویږي چې دی د هوا ټینګوله ولې نه دا یې پرېښوه ولې. او ویلې اوس مې عقل کې راغله، اوس مې عقل ومنله. خدای بنده دا د عقل خبرې نه دي. چرته چې د انساني عقل خاتمه وشي هغه ځای کې د الله د دین ابتدا وي. د الله هر یو کار د عقل نه بار بار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه ته وویل وی پام کوئ چې چرته په دې خپل عباداتو وغیرو باندې غاوره نه شئ. داسې یو سړی به زه تاسو ته وښیم چې هغه به ټول عمر خدای سره ډزې کړي وي او د خدای د پیغمبر مقابلې به کړي وي ټول عمر، او په یو 5 منټو کې به هغه جنت ته لاړ شي. 5 منټو. صحابه حیران شو چې یا الله دا بس وکړي، په ټول عمر به عبادت کړی یا به دوزخ ته لاړ شي، او ټول عمر به د خدای دشمنی کړي او به جنت ته لاړ شي. په یو جنگ کې صحابه ولاړ دي، صفونه تړلي دي او جنگ شروع دی، او یو کافر د کافرو د ډلې نه رامنډه کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کلمه وویله، او مغه توره چې کومې مسلمانانو پسې راغستې وه او اوچته کړه او په کافرو شروع وکړه. او چې شروع یې وکړه بس پکې شهید شو. جنگ چې ختم شو پیغمبر ویله دا سړی دی. 5 منټو کې. نو د الله هر یو کار چې دی هغه د عقل نه بالاتر وي. حدیث کې راځي چې یو سړی نیک عمل کوي 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 دې حد ته راورسي چې د ده او د جنت په منځ کې یو لیشت فرق پاتې شي. یو لیشت. ناګانه ته یو کار داسې وشي چې بیا د ده او د جهنم په منځ کې یو لیشت فرق پاتې شي. د هر څه ورته رد شي. نو دې وجې نه عزیزانو غرور چې دی یو د خدای د ذات سره خایي. کبریایی چې ده هغه یو د خدای د ذات سره خایي. بنده به صحیح او د هغه غرور به صحیح. تاسو په دې پاکستان کې ولیده چې لوی لوی متکبرین د زمانه
لوی لوی مغرور د زمانه ستاسو په مخ کې راونیوی شو او نیست و نابود شو، نام و نشان ورک شو. د پاکستان کې دا تجربه خو به کم از کم ستاسو ډېرې شي. د پاکستان صدر او صدر ایوب نه لوی جابر او لوی حکمران څوک یا هغه صدر ایوب چې بیا په ریډیو باندې اعلان وکړو چې زه به الیکشن ته نه ودرېږم خو ما مه خرابوئ. هغه تقریر بیا ما اورېدلی و. بوټو ته وګورئ، هغه به چغې والې چې مای میجارټي زما ډېر لوی اکثریت دی، زما ډېر لوی اکثریت دی. کرسی بیا وټپوله چې یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. هغه بوټو بیا په پانسی ګاټ کې پروت و او هغه بوټو چې بیا د پانسی په تخته باندې لټکاو شو. عزیزانو مونږ او تاسو چې یو مونږ څه شی یو؟ یو ښځه وه د بنګړو ګوته یې ایښې وه، یو سپی وله لته ورکړه، ویل ترورې دا څه دي؟ ویل بچیه که یو لته دې ورکړه نو هېڅ هم نشته، که یو لته دې بله ورکړه نو هېڅ هم نشته. ته خو د بنګړو بار یې، ته څه شی؟ اوس بله خبره ده چې پردي واده کې د ګډېدو چل دله ښه درځي پکې صاحب، او هغه وخت کې ته یو حال به جوړ کي صاحب او شور به جوړ کي چې د اسمان جوړده نیولی دی. دې وجې نه هر وخت یې وایه چې انت الهادي انت الحق، انت الهادي انت الحق لیس الهادي الا هو. خدای حادیم ته، حقم ته، لیس الهادي الا هو، بل هادی نشته مگر هم ته، بل هیڅ نشته. غاویره کېږه په هیڅ شي هیڅ نشته. په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود باندې قائل نه دي. د هغې عقیده دا ده چې لا موجوده، هیڅ موجود نشته. دا نور علماء متکلمین ورپسې ورغلي دي چې د اسمانونه، دا ځمکې، دا څه دا بني آدم، دا کائنات، هغه ورته لا موجوده، دا نه دي، هیڅ نشته. چې په زور یې رانیولي دي، ورته یې ویلي دي چې خبره واورئ، کم شی به چې سبا نشت کېږي د هغې نن تصور د نشتوالي جایز دی. کم شی به چې سبا نه نو که ته نن ووایې چې نشته دا جایز دي. وی په دې څه دلیل دی؟ وی د سبا د ورځې خدای ویلی دي چې کل من علیها فان، هر څه چې تاسو ګورئ دا به فنا شي، باقي به څه پاتې؟ ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، صرف ستا د خدای ذات به باقي پاتې شي، نور هر څه به فنا شي. نو دې وجې نه عزیزانو غاویره کېږئ په هېڅ شي. دا ټول ګپ دی، دا ستا دنیا چې ده دا ټول ګپ دی. اوس دا ستا ملک پاکستان چې دی دا یو ګپ دی، دا ملک نه دی او نه دا وطن دی، دا یو ګپ دی. ټوکې دي، لوبې دي، مخول دی. تاسو اوس دا د الیکشن اعلان شوی دی، تاسو ګورئ دا یو ګپ دی. اجراګان پکې ولاړ دي، ښځې پکې ولاړې دي، نرخزیان پکې ولاړ دي، خره پکې ولاړ دي، قچر پکې ولاړ دي، ټټوان پکې ولاړ دي. هغه ورځ مې یو ځای کې وکتو، خلکو راته ویل دا کینډیډیټ دی، چې شکل ته یې ما وکتو مال جوړ قچر ته ګورم لګې، دا شکل یې د قچر په شان. دا قوم یو ګپ دی، یو مخول دی، دا هیڅ نشته. دا بالکل د بیزوګانو او د میلوګانو میله ده. پاکستان ماکستان نه دی، ګپ دی. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې یو خدایي نظام و چې 1,40,000 پیغمبران یې ورته رالیږلي و دې دپاره چې تاسو زما تعارف خلکو سره وکړئ.
خلکو ته ووایئ چې الله یو دی، چې سبا دا خلک ګیله ونکي چې موږ ته چا ویلي نه وو. نو هغې دپاره د آدم علیه السلام نه ونیسه تر عیسی علیه السلام پورې 1,40,000 پیغمبران راواستول، او بیا یو پیغمبر سره چې څه شوي دي او دې قوم ور سره کړي دي، اسه د عقل نه بار دي. دا عیسی علیه السلام ته وګوره، بې پلاره خدای پیدا کړو، بیا یې د ذکریا علیه السلام په تربیت کې لوی کړو، ځوان شو، زلمی شو، د پیغمبرۍ دعوه یې قوم خلاف چې دا زمونږ خدایان چې دي دا دروغ دي، او ته اوس وایې چې یو خدای دی، دا دروغ دی. عیسی علیہ السلام ورته وفرمایل چې نه، وحدوا ربکم، یو خدای ومنئ. خلاصه دا چې راوینیو او په کوټه کې واچو، او مشوره ورته دا وکړه چې مړی کوي، بې د مرګ نه به د ده نه خلاصېږو مونږه، مړی کوي. دا ټول سرکرده خلق د نسواراو چې دي دا را جمع شو، ویل چې وجنو. په دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام راغی، ورته یې وویل چې ښه ده چې وجنئ یې، نو تاسو کې چې کوم مشر دی هغه دې ورننوځي دې کوټې ته او راودې باسي او مړی کوي. دوی پکې انتخاب دی یو مشر وکړو، چې د مشر انتخاب یې وکړو، چا ورننوتو. دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام دا کوټې چتو شلولو، او عیسی علیه السلام یې تیوچت اوچت کو، او دا مشر چې ورننوتو کوټه کې وکته څوک نه و، چې راوتو نو دی د عیسی علیه السلام په شکل شو. چې د عیسی علیه السلام په شکل شو، نو قوم ته وایي چې دننه خو څوک نشته. هغوی ورته وایي خو ته یې که نه، ته عیسی نه یې؟ هغه ویل زه نه یم، ویلم ته یې. بس راوینیولو، مری کې پړی ور واچولو، ځوړند دی. خو چې ساعت یې ووته نو بیا په خپل شکل شو. چې بیا په خپل شکل شو، دغه وخت کې په دې نسواراو کې 3 ډلې شو، 3 ډلې. دوی چې دا عیسی چې و دا د خدای زوی او خدای رانه وتښتولو. په دغه وخت کې انتشار پیدا شو. یو ډله داسې شوه چې خدای دی، بی مریم نعوذ بالله د خدای ښځه ده، او عیسی علیه السلام چې دی هغه د خدای زوی دی. یو ډله دا شو. یو ډله دا شوه چې خدای هم خدای دی او بی مریم هم خدای دی او عیسی علیه السلام هم خدای دی. یو ډله دا شوه چې لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. دا عیسی علیه السلام چې دی دا خدای یو د 3 خدایانو نه دی. په دې 3 کې یو چې دی هغه خدای دی، دا 3 وړه خدایان. بله ډله دا شوه چې دا زمونږ سړی چې د عیسی په شکل شو، نو عیسی څه شو؟ دا هم عیسی مونږ مړ کړی دی، شکل یې بدل شو. الله ورته څه وایي؟ الله ورته وایي چې وما قتلوه
وما صلبوه ولكن شبه لهم. عیسی علیہ السلام نه چا قتل کړی دی، نه په صلیب خېجولی دی، ولکن شبه لهم، دوی ته خپل سړی د عیسی په شکل شو. اوس د عیسایانو په ګلجو کې چې تاسو وګورئ نو د عیسی علیہ السلام تصویر ځوړند دی، تصویر ځوړند دی او غاړه کې ورته پړی چولی دی او په صلیب یې خېجولی دی. دا د عیسایانو په ګلجو کې فی الحال دا تصویر ځوړند چې عیسی علیہ السلام مونږه داسې پانسی کړی دی. په دې چراټ کې یو ګلجه وه، د اتوار په ورځې د هغه پادري بیان اورېدو ته به زم تلمه. هغه پادري به چراټ کې دا چواریان ډېر زیات وو، نو هغه پادري د هغې چې و هغې به په اردو کې تقریر کولو، نو هغه تقریر اورېدو ته به زم تلمه. چې تقریر به ختم کو نو بیا به ما سره باس کولو. ما ته یو ورځ وایي چې مولانا صاحب څه تنګول کې ستاسو شیخ سادي څنګه سړی و؟ مال شیخ سادي ویلی ډېر لوی سړی ویل که د شیخ سادي غلطي درته زه وښیم نو بیا پادري ما ته وایي د شیخ سادي غلطي درته زه وښیم نو بیا به ومنم چې شیخ سادي غلطي کړي. وی شیخ سادی ویلی دی چې برای راست برو اگر چه دور باشد، زن بیوا مکن اگر چه حور باشد، پلار سمزا اگر کدا سم لار ډیر اوږدی او په کږه لاره مزه، زن بیوا مکن اگر چه حور باشد، کونډه ښځه مه کوه اگر که د حورې په شان ښایسته وي او کونډې سره نکاح مه کوه. او حدیث کې راغلی دي چې کونډې ته چې خاوند میلاو شي فوراً دې ورسره نکاح تړي. نو پیغمبر ویلی دي چې کونډه دې فوراً نکاح تړي، او شیخ سادي وایي چې زن بیوا مکن اگر چې حور باشد، کونډه ښځه مه کوه که د حورې غوندې ښایسته وي. نو د شیخ سادي د پیغمبر د حدیث خلاف کړي دي که نه؟ هسې زما په دې خبرو پوهېږئ؟ اوس بظاهر خو به ته هم دا وایې چې واقعي دا خو شیخ سادي د پیغمبر د خبرې خلاف کړي. دا جواب به تاسو څنګه کوئ؟ نن په مسلمان کې دا اهلیت شته چې هغه د یو کافر د یو سوال جواب وکړي؟ دا اهلیت چا کې شته؟ هیڅ اهلیت نن په مسلمان قوم کې پاتې نشو. کم چې علماو د دې میدان خلق و هغه ختم شو، لاړه. اوس دا مونږ غوندې پاتې. یو ورځ محمد خان جومات کې یو عرب راغی، نو هغه وی چې ملا یې لګیا تقریر یې کولو، نو عرب را پاسېدو، نو مولانا ته وایي چې یا مولانا فترکني انا اذهب الى مکه وليس معي الزاد والراحله، مکې ته زما او را سره کرۍ نشته، نو ما پرېږده چې په دې منبر زه د خلکو نه څه وغواړم. نو دی ورته وایي چې چپ کرو، هغه عرب ته وایي چپ کرو. نو هغه بیا ورته وایي چې انا لا ادري که ایو شیء چپ کرو، زه خو نه پوهېږم چې دا چپ کرو څه ته وایي. نو دی ورته چې ډېر غوسه شو، نو ورته وایي چې المسجد بخرج، د جومات نه وباسئ. نو خیره تقریر یې چې وکړو، بیا ما ورته وایي چې د خدای بنده ته دومره نه پوهېدې، ولاړ د محمد خان جومات په منبر باندې، او ته دومره نه پوهېږي چې د یو عرب د یو دو خبرو د سوال جواب ته په عربي کې ورکړي. دا حالت. تیر ورځو کې یو مجلس کې ناست وم، نو ما ته وایي چې
د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په علم باندې بس باس کو مال ټیک ده وما ورته مال ابحث معك في حق امام ابو حنيفه في العربيه لا اكلم معك في لسان اخر ما ته وی چې زه عربي نه پوهېږم کنه نو مال ته عربي نه پوهېږي او په شان د امام ابو حنیفه کې ما سره باس کې نن ستا د ملک دا حالت جوړ دی اعتراض به 1400 کاله رستو کوي 1400 کاله او د خپل علم دا اندازي چې دوه خبرې په عربي کې نشي کولی نو عزیزانو عرض مې داو چې هغه پادری په ما سوال کوي چې ستا شیخ سادی ویلی دي چې زن بیوا مکن اگر چې حور باشد او پیغمبر ویلی چې کونډه دی فوراً نکاح کوي دا ستاسو مشر دی شیخ سادی ما ورته پادری صاحب ته لغت نه پوهېږي ته فارسی او عربي ګرامر نه پیژنې دا شعر داسې نه دی برای راست برو اگر چی دور باشد زن را بیوا مکن اگر چی حور باشد د دیرین مخ کی الف ته او قانون داده په فارسی او عربي کې چې د ضرورت شعری د پاره بعض الفاظ غرزيږي نو د دیرین مخ کې د الف چې ده د ضرورت شعری د پاره غرزولې ده نو زن را بیوا مکن سره شعر نه جوړې ده نو زن بیوا مکن کړي ده پادری اریان شو چې اوس څه مطلب شو مال دی وای چې په سم لار ځه اگر کالار ډېر وګدای زن را بیوا مکن خزا کونډاوه ما اگر که د حورې په شان ښایسته وي دا نه چې ته وله میړه مړ کې چې دې ښځې سره زه نکاح وتړم د شیخ سادي د الفاظو دا مطلب دی اوس وایه حدیث سره تعارض راځي وینا اوس خو نه راځي مل د شیخ سادي د حدیث خلاف نه دی دا د پادری باس شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه ته یو پادری راغی وی صاحب یو باس دی دا ما سره انجیل دی او ستاسو قرآن دی دا دواړه اور ته غورځو چې کوم په حق یې هغه به بچ شي او چې کوم په ناحق یې یا به وسوځي شاه ولی الله ورته دا دواړه خو په کاغذ لیکلي دي یا به سوځي یا به نه سوځي زه محمدي یم او ته عیسایي اور بلو اول به زه ور ټوپ کم بیا ته را ټوپ کا چې کوم په حق یې هغه به بچ شي او چې کوم په ناحق یې هغه به وسوځي زه ورته ټوپ کوم شاه ولی الله ورته